السلام علیکم. څنګه کولی شو په انشاط کې یو عکس مثلا که هغه د یوټیوب سایز وي د ټیک ټاک سایز ته واړوي یا د انستاګرام سایز ته واړوي یا د مثلا د ټیک ټاک سایز وي د یوټیوب سایز ته واړوي د انستاګرام سایز ته واړوي د فیسبوک سایز ته واړوي. مثلا دغه یو عکس ما دلته راوړلی دی، تاسو به یو عکس راواړوئ په دې دغه کې په انشاط کې. نو دې نه پس به تاسو څه وکړئ، دا به مثلا زه غواړم چې د یوټیوب سایز ته واړوم. دلته به تاسو راشئ په دې کینواس په دې باندې به کلیک واخلئ. کله چې مو په دې کلیک واخیسته نو دلته وګوره سایزونه من ته راغلي. دا وګورئ 1 پر 1 4 پر 15 9 پر 14 9 پر 14 14 پر 9 دا وګوره ټول دلته لیکلي. نو دا تاسو وګورئ دا د انستاګرام دی، انستاګرام نښه پرې ده. دا وګورئ 1 پر 1 دا وګوره 9 پر 14 چې ده دا د ټیک ټاک سایز دی، دا 14 پر 9 چې ده دا د یوټیوب سایز دی، او دې خوا چې راشي دغه 4 3 دا چې ده دا د فیسبوک سایز دی. همداسې ورځه نور سایزونه هم دي، تاسو په کوم سایز کې جوړوئ. دلته تاسو وګورئ د ټویټر هم دی، ایکس یو ته اوس وایي که نه، مخکې ټویټر نوم وي. نو په دې کې هم تاسو کولی شئ دغه سایزونه ټول راواړوئ او همغه عکس او تاسو چې کړئ همغه سایز ته واړوئ. انشاءالله د یوټیوب په باره کې هم د ویډیو د باره کې هم زه ویډیو درته جوړوم. د ویډیو چې ویډیو مثلا د ټیک ټاک سایز د موږ یوټیوب سایز ته څنګه واړوو یا د یوټیوب سایز د ټیک ټاک سایز ته څنګه واړوو. نو په یوټیوب ویډیو کې به تاسو ته زه دغسې معلومات تاسو ته درکړم. تاسو وګورئ زه به مثلا دا د ټیک ټاک سایز زه د یوټیوب سایز ته اړوم. دلته په دې 14 9 باندې به کلیک واخلئ. دا وګورئ یوټیوب سایز ته واوړېده، خو دلته اوس شاته بیکګراونډ راغلی دی. دا به دا تاسو تاسې رازوموئ، هغې مطابق به یې دغسې جوړوئ. تاسو وګورئ څونه ښه راغلی. په دې مطابق به تاسو څه کوئ، دغه عکس یا ویډیو جوړېږي. ویډیو به انشاءالله بله ویډیو تاسو ته جوړه کړم په هغې باندې. که ویډیو مو خوښه شوي نورو ملګرو سره شریک کړئ او چینل یې سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه، ښه وخت.